شروع کړه. مولوي صاحب دشتکه دا غړنګن دی. دا د بي بي سي د غوزو خپرونه ده چې په منځنۍ صفحه کې 340 کیلومتره خپرېږي. پام وکړئ د نن ساعت دې ساعت مهم ترینو خبرونو ته ویان د رمې سپی په ډېره خواشیني سره مخابرات ترلاسه کړ. د کندهار ښار سرپسې په سیمه کې یو خط چې په ګاډۍ پورې تړلی د برېښنا د ټکان له امله 14 ثانیې چایي پوچې وغورځولې. زموږ خبریال کوڅه به خبره کوي نوموړي خره ځکه د پوچې وغورځولې چېرته چې په ډمبر باندې اوبه توی سوي وې. د برېښنا په اول ټکان سره نوموړي خره ته برېښنا څنډ ورکړ. د کندهار ښار سرپسې یوې جوش ته پر اوس وغورځوه. نوموړي خر وجوشه د لوېدو په نتیجه کې لکۍ ډانګ ونیوله. 114 ثانیې چې چایي پوچې په منفرد ډول وغورځولې. او په بل خبر کې ویل کېږي کندهار ښار د په دروازې په نه معلومه کوڅه کې 2 سپنسرانو خپل چوټیګان د بیخه سره وشکول. زموږ خبریال چمچتو خبره کوي نوموړي 2 سپنسرانو ځکه خپل چوټیګان د بیخه سره وشکول چېرته چې یوې د بل سره د پایلوچي یا لیدلې کولې چې په نتیجه کې دواړې کورو ته کټیانې ستنې شوې. په بل خبر کې ویل کېږي د کندهار ښار د شهیدانو پر چوک باندې د میوند په رستوران کې 2 کسانو خپلې پزې په ډېرو سوکانو داسې وپړسولې لکه د ریګستان پټاټې هسپتال ته ورسېدل. په دې جنګ کې 2 د چولود به د غوزمې دېګونه واوښتل او 4 د خروټو ګونۍ چور سوې وله چې کیجه غټونه چې پاس وله او 14 لمبو غړي کې ویرانې سوې. او د قدر وړ اورېدونکو لکه څنګه چې په خبرو کې واضح نوموړي ښار د کندهار ښار سرپسې په سیمه کې په علاقه ته رسېدلي. سبا ماپښین په 2 بجو جشتې کور باندې د کندهار ښار د لوی محبس و شاته د کاغانک په کلي کې د جسمي ولاد شپېشتو په منبته کې په راسته لاس کې په کړته لښتي کې د جوبلک ته باوري و بغل ته د انځور د سایه لاندې د کړورو په منا کې د سربلجان کاکو په بلچا خاورو ته سپارل کېږي. او پاچاهۍ د 22 ورځ دپاره د خرو په ګنج کې د جزمرک او جسدو په رهنمایي معاملات کې اخیستل کېږي. ټول د خره بزازان او د خره ځل جوړونکي چې خبر وي. او د قدر وړ اورېدونکو پام وکړئ په راتلونکي 4 ساعتو کې د افغانستان د ځینو غټ ښارونو د هوا حالات د کابل وړه 1,98,000 اسمان پل ورځ د یوې میاشتې دپاره د واورې کرنټین. او غزنۍ لوړه 14,000 ټټر 44,000 اسمان پل چین د سهار اذانو څخه بیا لمر خطو پورې پل یخ بادان د پاسه په ډمبر باندې سبناک سم د لاسه سسې دوسیې ته جامه چا ور وخت د تشناب ته خواست. کندهار لوړه 999 ټټر 228 اسمان باندې براک البته د ولسوالۍ ته څېرمه د ورځې 8 بجو څخه بیا د غزنۍ 2 بجو پورې دوړېمانه خوربارېګان د پاسه جاله ورستنه څه. د قدر وړ اورېدونکو د بي بي سي راډیو محترم اورېدونکو دا اوس موږ د ساعت خبري مجله شته څه ښاغلي کوڅه ډبه څه واورېدل تر بیا ښې چارې. کندهار ماما یو شته زنګ نور ووه